در په در د پښتنو وګرځېدمه اوس مې ګشت د اپریدو په میدان شي لکه باز په یو غرناس په بل نظر کړم بیا نظر زما په سوات او کوهستان شي او په جهان د ننګیالو دي دا دوه کاره یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي د هر څه نه مخکې دلته کې راغوان دا ملګری شیر محمد احمدزی چې په دغه وخت کې ځکه چې وخت ډېر کم دی او ملګري ډېر دي د خبرو چې راشي تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي خو د هغې نه مخکې زه خپل خوږ پیر حضرت پیر صاحبزاده محمد طیب الرحمن صاحب چې زمونږ د پښتنو یو نیم کال شو په نور ټي وي باندې کې د پښتو پروګرام چلوي په ټول جهان کې د پښتو دا پروګرام په 180 ملکونو کې نشر کېږي او دوی پښتو خدمت ته ډېر لوی خدمت ډېر لوی کار په ټول جهان کې روان کړی دی زه دوی ته خیرالې وم چې زموږ غونډې ته رالل او خدای پاک دوی درانه کړي په خپلو بچو باندې خپل مور او پلار باندې او په پښتون کام باندې د پښتون کام دپاره ډېر خدمت کوي او په پښتنو ډېر میندې او په موږ خاص کر ډېر میندې چې کوم خلک د پښتون کام خدمت کوي دلته کې راغلی موږ ورته خیرالې وو او د هغې نه پس به دوی بلکل وخت ورڅخه نشته د دوی خپل پروګرامونه د دې نه پس هم دوه درې را روان دي په هلته کې دوی په ځای کې کادري ټرست کې دوی ډېر لوی مرکز جوړ کړی دی خپل د دفترونه پکې شته د زنانو لپاره پکې جدا ځای دی د سړو د مونځ کولو پکې جدا ځای دی د پښتنو مشران د موږ چې کوم وزیر صاحب دی واجد علي خان صاحب یا میا افتخار شو یا د افغانستان نه د حج ډیلیګیشن راغلو کوم پښتانه چې راځي دا کوشش دلته کې راشي او په دې جماعت کې ما سره لږه ناست وکړي دا زما لپاره د خوشحالۍ د فخر مقام دی هر څومره کسان چې د هغوی خدمت کوي او هغوی ته خیرالې وایي زه ډېر په فخر سره او ډېر په خوشحالۍ سره دا خبره کوم چې زه ډېر خوشحاله یم چې زموږ د پښتنو په میاشت کې د یو دومره لوی هستۍ د یو ډېرې لویې کورنۍ بچی هم دلته کې موږ سره ناست دی او موږ هغوی ته د خبرو موقع ورکوو ځکه چې هغوی به دلته ډېر نه ایسارېږي خو د هغوی نه مخکې زه دې زلمي ته خواست کوم چې راشه ته په خپل په لږ ساعت کې خپل پروګرام د احمدشاه بابا د ټولنې شیر محمد احمدزی راشه ته شاعر نوم زه شاعر کړم ستا یادونو عاشق نوم مجنون نوم پاگل نوم زه عاشق کړم زه مجنون کړم زه پاگل کړم ستا یادونو ته مې بڼ زه دې مالیار یم ته مې پل زه دې بورا یم ته مې شمع زه پتنګ یم ته مې روح زه دې ځان یم ستا په یاد کې زه پاگل روح لیونی شوم ورځ به کله وي شهید روح چې آرام شي هلته روح به په آرام د هر افغان شي له کابله تر اټکه یو بیرغ د افغانستان شي ای پښتونه ویاړ نه ډکه ننګیالیه خدای ګوته چې په تندي شمله کږه کړې هر غلیم نه لاره ورکه وارخطا شي دا د کوم حکمت شمله کې تا ساتلی ای د لوړو هسکو غرونو خړو دښتو زمریانو د بخښونکي مهربان د لوی خدای په نامه قدرمنو مېلمنو په تالار کې ناستو عزتمندو لرو پرو افغانانو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم هیله لرو چې روغ جوړ سوکاله اوسئ ستاسو د نیکو احساساتو جذباتو ولولو مینې محبت څخه چې له ګران افغانستان زخمی شوی افغانستان د ستر امپراتور احمدشاه بابا افغانستان د اتل سمونپاله هیوادپاله غازي امان الله خان افغانستان او له خپل ځورېدلي در په دره ملت سره یې لرئ د زړه له کومې مننه محترمو حضارو په افغاني ټولنه کې دا یو خبره هر چیرې هر ځای هر وخت تکرارېږي چې زموږ مشرانو څه کړي دي د دوستانو ګینې انتقادونه پر ځای دي موږ له دوی سره تر ډېر حده موافق یو لیکن خبره داسې نه ده د افغانستان په اوږده طولاني بې مسیره نه حل کېدونکې قضیه کې چې هر پرمول د افغان په وینو جوړ شوی او جوړیږي متاسفانه تر اوسه یې د پای ټکی نه ده پیدا کړی هر چا د خپل وس او توان سره سم ظلم زیاتی چوپ چپاول ناحقه قتلونه د بېګناهو خلکو ځورېدنه کړې ده اصلي مطلب او وجه د دې پیچیده بې مسیره نه حل کېدونکې قضیې څه ده دا یوه طبیعي خبره ده افغانان د غره په شان ټینګ قوي مضبوط عزم اراده لري د خپلې دفاع ستونزو حوادثو په مقابل کې د سپر په شان ودرېږي لیکن د دولت او د پیسو په مقابل کې بیا د ټینګې نه وي
او وایي چې خدای په دې سترو د قدر وړ نعمتاتو دې شکر ولې به کفران کوو خیر که وطن کلی کور وران شي خیر که یو څو کسه افغانان مخکې لا جله د دې دنیا څخه رحلت وکړي خیر که مور او پلار د خپل خوږ او شیرین اولاد له نعمت څخه نامحرومه شي خیر که د شنه اسمان لاندې د ځمکې په سر کونډې یتیمان د خدای په اسره شپې ورځې سبا کړي لیکن دغه نعمت چې موږ ته ډېر محبوب ده دغه مو د لاسه ونوځي ځکه د دې پیدا کول خو بیا یو ډېر ګران او مشکل کار ده همدغه اساسي د تباهۍ د بربادۍ وجه د افغانانو مادیات پرستي ده دوهم علت بې اتفاقي بېسوادي قوم ژبه نژاد پرستي ده تر څو چې په افغانستان کې دغه خصلتونه کړلې ختمې له منځه تللې نه وي مشکله ده چې په ارامه فضا کې په خوشحاله زړه د دې پاني امتحاني څو ورځو د مېلمستیا په ژوندانه کې هغه څه چې الله پاک د انسان د فایدې او هوساینې لپاره پیدا کړي خوند او لذت ترېنه واخلي اسلام د امن د محبت اخوت ورورګلوي د صلح د اخلاصمندۍ د رښتینولۍ د دوستۍ کور ده په اسلام کې ظلم زیاتی جبر تکبر غرور ناحق قتلونه د بېګناهو خلکو ځورېدنه درواغ رشوت خیانت تهمت نشته یقین وکړئ په افغاني ټولنه کې خفه نه سئ دغه عملونه یوې ورځې نه بلې ته دومره پیروان او ملګري پیدا کوي چې د انسان عقل کار نشي کولی خدای دې نور په افغانستان کې دایمي صلح امنیت اتحاد او اتفاق ورورګلوي مینه او محبت دوستي قایمه کړي چې نور دغه ځورېدلی درپدره ملت په ارامه په خوشحالۍ په خپل ګران افغانستان کې په حیا او په عزت خپلې شپې او ورځې تېرې کړي قدرمنو دوستانو وخت کم ده زه خلاصه یو خوشخبري تاسو ته وایم غواړم چې خوشخبري او نیک زیری داسې زیری چې هغه د هر افغان هیله او آرزو وه موږ په برمنګم کې یو خیریه کومه کوونکې اداره د احمدشاه بابا فاونډیشن په نامه جوړه کړې لپاره د هغو بېوسو کونډو یتیمانو معیوبینو په خاطر لیکن زموږ یوازینی شرط او خواهش ستاسو همکاري همدردي همغږي ده راځئ ټول په ګډه د بابا د ملت په دې خیر کاروان کې لاس په لاس اوږه په اوږه د ژوند تر اخره سلګیو ملګرتیا وکړو دا د هر افغان حق او فرض ده چې د خپل وطن او ملت خدمت وکړي امید لرم چې تاسو به موږ سره په آینده کې په دې کې پوره همکاري کوئ او خدای دې موږ تاسو ټولو ته د دې نیک خیر کار توفیق را په برخه کړي د احمدشاه بابا د فاونډیشن کاري پلانونه په لاندې ډول دي له یتیمانو کونډو معیوبینو سره نقدي او خوراکي موادو کومک دوم هغه معیوبین چې سرپناه نه لري او یا سرپناه د استوګنې جوګه نه وي هغوی ته د کورونو جوړول درېیم هغه کلي او باندې چې د ښار او د کلینیک او شفاخانو څخه لرې پرتې وي هغوی لپاره د امبولانس سهولت برابر تر څو وکولی شي خپل مریضان په اسانۍ شفاخانې ته په لازم وخت کې انتقال کړي څلورم هغه قاریان چې هغې ته قرآن عظیم شان کوي د هغوی سره مالي مرسته تر څو چې قرآن عظیم شان حفظ کړي پنځم هغه ورونه او خویندې چې والدې د مالي امکاناتو د نشتوالي په وجه پاتې دي د هغوی سره مالي مرستې شپږم د مسجدونو ترمیم اووم د مسلکي کورسونو برابرول موږ به څنګه دغه کومکونه او چندې د خپل ستم دیده او ځورېدونکي ولس لپاره راجمع کوو غواړو د افغانستان د ځورېدونکي د عصري خلکو اواز د نړۍ ټولو بشردوستو خلکو ته د تلویزیون راډیو ورځپاڼې ویبسایټ او وینا د طریقه ورسوو هغوی د افغانستان د ځورېدونکي او د عصري خلکو د ستونزو او مشکلاتو څخه خبر کړو تر څو موږ سره په دې برخه کې په دې اداره کې کومک وکړي څنګه به دغه کومکونه توزیع کوو زموږ توزیع به د نوبت نه مخکې وي اول فاونډیشن مرکزي دفتر به یو هیات افغانستان ته لیږي چې د مرستې وړ خلکو لیست ترتیب کړي او مرکزي دفتر به د راجمع شوي فنډ نه مخکې د کومک اندازه ټاکي تر څو نقدي او څومره خوراکي مواد د لیست شاملو خلکو ته توزیع کړي ستاسو د اطمینان په خاطر د احمدشاه بابا فاونډیشن رهبري کمیټه خپله وجداني دنده ګڼي چې راجمع شوي کومکونه به په افغانستان کې د کومک وړ مستحقو خلکو ته رسوي او دغه کومکونه به د ویډیوي کامرې د عکاسي په ذریعه خلکو ته توزیع کیږي او مرکزي دفتر به دغه ویډیوي اسناد د پیام افغان ملي آریانا
او نور او داسې نورو تلویزیونونو د لارې نشر ته سپاري تر څو د کومک کوونکو اطمینان حاصل شي. زموږ غوښتنه موږ د نړۍ ټولو بشردوسته خلکو څخه هیله کوو چې موږ سره په دغه کار کې کومک وکړي تر څو دغه فاونډیشن د لارې د افغانستان ستم دیده او ځورېدونکي خلکو سره کومک وشي او ستونزې او مشکلات حل شي او الله تعالی به تاسو ته اجر درکړي. ومن الله توفیق. توجه نه منم.